سره په یاد شول کله چې زه حج ته تللی وم په مکه مکرمه کې نو د مکې مکرمې سره ووتلم سودا مې وه چې دا کتابخانې ووینم دا د دې کتابونه چې څنګه کتابونه دي د کوم مذهب کتابونه دي نو کتابخانو ته راغلم نو یو کتابخانې ته ورغلم په دا کتابخانه کې یو څو سلفیان ناست وه وهابیان ناست وه نو زه چې ورغلم باره مې سلام ورته وویلی السلام علیکم دوی د سلام جواب راکوي وروسته راته وایي وایي ته د کوم ځایه هلته دا قندهار ډېر مشهوره دی په دا خارج کې مال زه د قندهار یم ول د قندهار خو ښه خلق دي ارمان چې مشرکین نه وای العیاذ بالله ول ښه خلق دي قندهاریان ښه خلق دي ارمان چې مشرکین نه وای نو دا خبرې به پر ما څونې بوج راوستلي باره زه ورته وایم وایم تاسې ملایان یاست علما یاست وای هو وایم نو دا د قندهار خلق ولې مشرکین دي چش کوي دوی بت ته سجده کوي لمر ته سجده کوي پیر ته سجده کوي قبر ته کوي څنګه مشرکین دي دوی راته وویل ول دا خو توسل کوي وایم څنګه توسل ول الله عز وجل ته انبیا واسطه کوي الله عز وجل ته اولیاء واسطه کوي دا توسل دی دا توسط دی دا شرک دی نو ما ورته وویل مال په تش کې ملا کم یو دی چې زما سره خبره وکړي هر یو چې په تش کې ملا دی زما سره دې خبره وکړي نو په دې کې یو وټاکي ول دغه زموږ مشر دی هغه ته مال توسل شرک دی ول هو مال ته چی شي منې ول زه قرآن منم بخاري شریف منم هیڅ شی بل نه منم نه ترمذي منم نه ابن ماجه منم نه د حدیث نور کتابونه منم یو قرآن یو بخاري ما ورته وویل مال کوم په بخاري شریف کې در ښکاره کړله په بخاري شریف کې چې ته واځه ایمان پر لرم کوم په بخاري شریف کې در ښکاره کړه دغه مسله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د باران غوښتنه کوي د الله عز وجل څخه حضرت عباس رضی الله عنه واسطه کوي بیا به څنګه یې ول که دې چیرې راښکاره کړله نو موږ ټول ملامت یو مان راواخلي بخاري شریف بخاري شریف مې ورته راواخیستی هغه حدیث شریف چې دا اوس مې بیان وکړي دا مې ورته کښېښ شوی مال دا څنګه حدیث دی دوی داسې شاوخوا سره کتله باره څه وایي وایي دلته په دا حدیث شریف کې موږ تقدیر کوو په تقدیر بیا علما پوهېږي تقدیر دا معنا یو توری ورسره پټوو دلیه او حال دا چې د دې بحث در مخه موږ ودی دا خبره سره وکړه دی راته وویل ول موږ نه تقدیر منو نه تأویل منو دا خبره دی راته کړې ده ول بحث به سره وکړو په قرآن او په بخاري به دلیل سره وایو نه تأویل منم نه تقدیر منم دا د دوی وینا وه په تاویل او تقدیر بیا علما پوهېږي عام خلق نه پوهېږي نو کله چې ده ماته وویله چې زه په دا حدیث شریف کې تقدیر کوم مال څنګه تقدیر ته وکړه چې زه واورم نو الفاظ د حدیث خدا دي اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقنا وانا نتوسل اليك بعم نبينا دی سره ته وایي دا د عمي لفظ چې دی د دغه مخکې د دعا تورې پټ دی نو باره تورې داسې کېږي وانا نتوسل الیک
بدعاء عم نبینا الہی مشتاط توسل کوو په دعا د اکا د نبی زموږ چې حضرت عباس رضی الله عنه دی د هغه په دعا موږ توسل کوو. نو دی راته وایي دا خو توسل په دعا سره سو، توسل په دعا خو موږ هم منو. دعا خو یو عمل صالح دی، یو نیک عمل دی. نیک اعمال خو موږ هم منو چې الله عز وجل ته واسطه شي. دا خو توسل په هغه شخص نه دی راغلی، حضرت عباس رضی الله عنه نه دی واسطه سوی، دا هغه دعا واسطه سوله. نو ما ورته وویل مال ګوري موږ و تاسې چې خبرې سره کولې، تاسې وویل چې تقدیر و تاویل بند دی، نو تقدیر ولې کوې؟ او ستا وینا تا ول تقدیر به بند دی په حدیث کې، په قرآن کې تاویل به بند دی، نو جاهله تا دا تقدیر ولې وکړي؟ باره وایي زما فکر نه و، زما فکر نه و، زه به د دې حدیث جواب سبا در پیدا کړم. ما ویل چې تاسې ټوله وهابیان سره راټول سي ما ته جواب نه سئ را پیدا کولی، کنې دغه دې ګرده ناست یاست تاسې ما ته جواب راکړه. تا ما ته ویل چې بخاري شریف منم، او تا ما ته ویل چې توسل په اشخاصو شرک دی. په هغه بخاري شریف کې مې توسل در وښوی چې حضرت عمر رضی الله عنه چې خلیفه د اسلام دی، هغه دی توسل کوي په هغه شخص چې د پیغمبر علیه السلام اکا دی، حضرت عباس رضی الله عنه. نو بهرحال دا جواب سبا راوړو. ما ورته وویل مال مشرکین مو نه دي پیژندلي، تاسې خو شرک نه پیژنئ. شرک مو ما ول زده دي کې زه در وښیم. دی ول زموږ په نظر خو شرک دا توسل دی. مالیا شرک به زه در وښیم. د شرک دا ترجمه چې یو څوک د الله عز وجل ما سوا د بل شي عبادت وکړي، دغه شرک دی. په الوهیت کې، په معبودیت کې د الله عز وجل سره مخلوق شریک سي او شریک وګڼل سي، دغه شرک دی. نو ما ول تاسو ته به مثال نه معلومیږي، ولیا مال مثال یې د مشرکین د عرب وه، خدیم عرب وه. مال ستاسې نیکهګان نه وه دلته مشرکین چې په مکه مکرمه کې 360 بوتان پراته وه، ستاسې نیکهګان به راله سجدې به ورته کولې په دغه مکه مکرمه کې. هغه مشرکین وه، بوتان یې خدایان بللي وه، بوتان یې معبودین بللي وه. هغه شرک دی. مال ستاسې شرک ورک دی. او زموږ خلق الحمدلله مال تراسه پوښتنه وکړه زموږ په ټول افغانستان کې مشرک نشي راښولی. مشرک کوم دی دلته؟ تاسې پوښتنه وکړئ کوم یو د غیر الله عبادت کړی دی؟ تاسې د صحراو ته ورسئ، هغه کوچي چې په صحرا کې رمې ګوري په غرو کې، ته پوښتنه ځینې وکړه څو خدایان دي په دنیا کې؟ هغه وایي یو خدای دی. چې علم هم نه لري، په کتابونه خبره، هغه هم وایي یو خدای دی، دوه خدایان نشته. دلته مشرک نشته، دلته څوک قبر ته سجدې نه کوي، دلته و پیرانو ته څوک سجدې نه کوي. امام اعظم صاحب ته څوک سجده نه کوي. امام اعظم صاحب خدای نه بولو، معبود نه بولو، البته یو فقیه یو مجتهد بولو. نو ما ورته ویل ما زموږ خلق توسل کوي، توسل په قرآن ثابت، توسل په حدیثو ثابت. تا ول زه پر بخاري شریف ایمان لرم، په هغه بخاري شریف کې مې روایت ته پیش کړي، جواب یې هم نه لري. بیا مې دا ورته وویل مال ګوره د افغانستان پر خلقو چې د مشرکینو فیصله وکړه، حال دا چې هغه مؤمنین دي، هغه موحدین دي، نو د پیغمبر علیه السلام په فتوا تاسې مشرکین یاست. پیغمبر علیه السلام څه وایي؟
اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما. بخاري شریف دوهم جلد 901 صفحه الته دا حدیث شریف. رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. که یو چا خپل ورور ته وویل چې ای کافره، په دغه دوه کې به یو کافر یې. څه مطلب؟ که یو سړي بل چا ته وویل چې ای کافره، که هغه کافر وو نو دا کفر ورلی هلته ورننوتی، تاثیر یې پکښې وکړي. او که هغه مؤمن وو، هغه موحد وو، هغه مسلمان وو او ده په کافر ورته وویل، دغه ویونکی خپله کافر دی. دا قائل، دغه متکلم چې پر مؤمن د مشرک وایي، پر مؤمن د کافر وایي، دا خپله کافر دی. دا د پیغمبر علیه السلام فتوا ده، دا زما فتوا نه ده، دا د یو مجتهد فتوا نه ده. که چې مؤمن ته په کافر وویل هغه کفر تا ته راګرځي. نو مال تاسې خپله کفار یاست، تاسې مشرکین یاست په دغه فتوا چې د ټول افغانستان پر خلقو تاسې د مشرکینو فیصله کوئ. هغه هم په څه شي؟ هغه هم د توسل په باب. نو بیا مې ورته ویل مال د حدیث شریف جواب راکړي. اوس یې جواب نه لرو، اوس به ولاړ شو، سبا ته راسه د دې باره به موږ جواب جوړ کړی. دا سبا ورغلم هغه کتابخانې ته بنده وه، بله ورځ پسې ورغلم، بله ورځ پسې ورغلم، 3 ورځې متصل کتابخانه بنده وه. بیا مې خلق نه دي لیدلي. دا هغه جاهلان دي، دا هغه بېدینه خلق دي، په قرآن نه خبره، په حدیثو نه خبره، توسل وایي شرک دی. او حال دا چې په توسل الله عز وجل امر کړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. الآیه سورة المائده 15 نمبر آیات. الله عز وجل څه فرمایي؟ ای د ایمان خاوندانو، د الله عز وجل څه وبېرېږئ او الله عز وجل ته واسطه طلب کړئ، الله عز وجل ته وسیله طلب کړئ، غوښتنه یې وکړئ. وسیله څه شي ده؟ وابتغوا الیه الوسیله. وسیله هر هغه شی چې الله عز وجل ته واسطه کېږي، هغه که ښه عمل وي او که یو نیک شخص وي. ما په خبرو پوهېږي. لمونځ دې وکړي، دا یو نیک عمل دی، الله عز وجل ته واسطه کړه. څنګه؟ داسې ووایه الهي د دغه لمانځه چې اوس مې وکړي، الهي د دغه لمانځه په واسطه زما پلانکی حاجت را ده سره. روژه دې ونیول، ووایه الهي د دغه روژې په برکت، د دغه روژې په عزت زما پلانکی حاجت را ده سره. وعلى هذا القياس دا شش اعمال صالحه الله عز وجل ته واسطه کړه. او هغه اشخاص چې د الله عز وجل په دربار کې مقبول اشخاص دي، هغه که څوک دي، که انبیا دي علیهم الصلوات والتسلیمات، که اولیاء دي، که بزرگان دي، که شیخان دي، که واقعي پیران دي، دا ټول الله عز وجل ته واسطه کولی شي. په دې کې مشکل نشته. نو د وسیله تورې عام دي په آیات کریمه کې. وابتغوا الیه الوسیله. الله عز وجل وایي ای خلقو، تاسې واسطه الله عز وجل ته طلبوئ، غوښتنه یې کوئ، واسطه جوړوئ. کله چې لوی عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عباس صاحب واسطه کوي د باران د اورولو په باب، وروسته څه وایي؟ هذا والله الوسیلة الى الله عز وجل. وای دغه حضرت عباس
چې ما واسطه کوي رضی الله عنه قسم په الله عز وجل چې دا هغه وسیله لفظ دی چې په قرآن کې ذکر شوی وابتغوا الیه الوسیله مطلب دا چې هغه وسیله چې په قرآن کې راغلی هغه عام دي اشخاص هم در لاندې دي هغه نیک بندگان اعمال صالحان در لاندې دا یو روایت دوم روایت مولانا علی قاری رحمه الله تعالی د مشکات شریف په شرح کې د مشکات شریف د پاره یو شرح ده په هغه شرح کې دا روایت راوړي د مشکات شریف شرح څه شي ده مرقات شریف مرقات شریف چا جوړ کړی دی مولانا علی قاری فخر الاحناف رحمه الله تعالی په دغه مرقات شریف کې په دریم جلد کې په 600 صفحه کې دغه واقعه راځي چې اوس یې درته وایم بیا کاختي جوړه سوله بارانونه نه وه انسانان حیوانان وږي و تږي وه حضرت معاویه جلیل القدر صحابي دی رضی الله تعالی عنه هغه څه کوي یزید بن الاسود دا بل جلیل القدر صحابي دی هغه الله عز وجل ته واسطه کوي څنګه وایي اللهم انا نستسقي بخيرنا وافضلنا دا د چا وینا ده د حضرت معاویه صاحب رضی الله عنه اللهم انا نستسقي بخيرنا وافضلنا اللهم انا نستسقي بيزيد بن الاسود اے الله عز وجل موږ ستاسو باران غواړو موږ د باران غوښتونکي یو په هغه شخص چې په موږ کې خیر دی په هغه شخص چې په موږ کې افضل دی د هغه په واسطه موږ د باران غوښتونکي یو هغه څوک دی یزید بن الاسود اے الله عز وجل موږ ستاسو باران غواړو په واسطه په عزت په حرمت د دغه جلیل القدر صحابي چې یزید بن الاسود دی رضی الله عنه بیا معاویه صاحب یزید صاحب ته څه وایي یا یزید ارفع یدیک الی الله اے یزید بن الاسود رضی الله عنه چې الله عز وجل ته موږ ته واسطه کړې ته لاسونه پورته که الله عز وجل ته چې الله عز وجل باران وکړي فرفع يديه ورفع الناس أيديهم نو حضرت یزید بن الاسود رضی الله عنه لاسونه پورته کړه دعا د باران یې وکړله او خلقم لاسونه ورسره پورته کړه داسې باران وای وسو چې خلق کورو ته نسوای کلای داسې باران وسو ګوره دواړه صحابه کرام دي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هم صحابي حضرت یزید بن الاسود رضی الله تعالی عنه هم صحابي نو حضرت معاویه صاحب را ولاړیږي هغه جلیل القدر صحابي چې حضرت یزید بن الاسود رضی الله عنه د باران د اورولو په باب الله عز وجل ته واسطه کوي هغه یزید بن الاسود رضی الله عنه بیا لاسونه پورته کوي چې الهي باران وکه زه خطا ته واسطه کړلم د باران اورولو په باب یا الله عز وجل ته خو باران وکه هغه چې باران شروع سو خلق کورو ته نسوای کلای تاسې اوبراله مرقات شریف د مشکات شریف شرحه دریم جلد 600 صفحه کې دا واقعه ذکر داسې روایتونه ډیر دي اوس ناوخته دي دغه دوه روایت موږ ته کفایت کوي نو خلاصه ده چې زموږ مذهب یوازې نه د اهل سنت والجماعه یعنی د څلورو مذهبو دا فتوا ده چې ته کولای شې چې یو نیک شخص هغه که صحابي دي که تابعي دي انبیاء و باس په تیر سوي
که صحابی دی که تابعی دی که تبع تابعی دی او که یو ولی و بزرگ دی دا الله عزوجل ته واسطه کولای شي ابل مسله مو تیر کړی د چې انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات هغه هم کولای شي چې الله عزوجل ته واسطه کې په قضا کې د حاجاتو دا زموږ مذهب یوازې نه دی دا د څلورو مذهبو فیصله او په ټول عالم اسلام کې د توسل سره اچا انکار نه دی کړی چپل سلفیان ټول عالم اسلام یې مني چې توسل حق دی که په نیکو اعمالو توسل وي او که په ښو اشخاصو توسل وي قرآن هم وایي چې حق دی احادیث هم وایي چې حق دی ټول عالم اسلام یې مني څلور سره مذهب یې مني څوک منکر دي یو سلفیان و وابیان یې نه مني هغه وایي توسل شرک دی العیاذ بالله عجیبه فیصله ده توسل وایي شرک دی دا توسل که شرک سی دا د شرک ټاپه څه په وسوله ولاړه پر حضرت عمر باندې ولوېده رضی الله تعالی عنه خلیفه د اسلام امیر المؤمنین چې په دنیا کې د جنت زیری پر سوی دی پر حضرت عمر رضی الله عنه هغه دا توسل کړی هغه حضرت عباس صاحب رضی الله عنه الله عز وجل ته واسطه کړي که توسل شرک سی نو د دې جاهلانو د دې گمراهانو سلفیانو په فتوا لوی عمر ام مشرک العیاذ بالله معاذ الله